خدای دې نکي په ټولګي کې مشران ګڼه بې ګناه لا په قسم خوري کشران ګڼه یو سړی به څوک په رجوع غوړو موړ کي نو موړ به نه کړي په من به زړه مړه ځان ګڼه مزه ورکه شي یارانو د خیرات چې پې راشي سوال د پاره ملنګان ګڼه دا متل دی په پښتو کې نور ماما دا وا مردار شي چې راشي کسابان ګڼه کتونا د لونګي کدیونا د لونګا ګلته د ګل پرنګي د ګلونا ستا پرندا ګلته د ګل پرنګي د ګلونا ستا پرندا کدیونا د لونګا کدیونا د لونګا ګلته د ګل پرنګي د ګلونا ستا پرنګ ګلته د ګل پرنګي د ګلونا ستا پرندا د خوشاله نصیباري پر خودلا چړي جنې و تختولا د خوشاله نصیباري پر خودلا چړي جنې و تختولا چړي جنې و تختولا باندې سوځيږي نو زه هم تا ته بلیږم ما باندې سوځيږي نو زه هم تا ته بلیږم کته شمه یار پتندې شمه هم ستا د پتندا وګل ته د ګل پرنګي د ګلونه ستا پرندا ګل ته د ګل پرنګي د ګلونه ستا پرنګا کتونا د لونګي کدیونا د لونګا ګلته د ګل پرنګي د ګلونه ستا پرنګا ګلته د ګل پرنګي د ګلونه ستا پرنګا څومره خشته دې څومره ښکلی مزېدار دې دا مخامخ سړی مې یار دې څومره خشته دې څومره ښکلی مزېدار دې دا مخامخ سړی مې یار دې مقصد دنیا تالی ونه بولی تو دنیا لی ونه بولی دنیا تالی ونه بولی دنیا تالی ونه بولی ته دنیا سر پجنگی دنیا تا سر پجندا وګلته د ګل پرنګي د ګلونه ستا پرنګ ګلته د ګل پرنګي د ګلونه ستا پرنګ کدیونه د لونګا کدیونه د لونګا ګلته د ګل پرنګي د ګلونه ستا پرنګا ګلته د ګل پرنګي د ګلونه ستا پرنګا بیا به باران غواړم بیا به باران غواړم داسې باران غواړم چې کور نه مې بې کوره کي ونو داسې باران غواړم چې خور راله سرتوره کي
داسې باران نه غواړم چې پیغلونه پړونې وړي مونږ د کچسه پرو کچه کورونو خلک یو نو مونږ د خوړونو د غرونو ځینې خلک یو نو تندې نه کمرما نو بیا سري ماشومان نه غواړمه و بیا به باران نه غواړمه بیا به باران نه غواړم او کلی کې کله ټیم پاس کېږي د مینې یار چې د چا بل وطن کې وینا زما جانانه بیلتانه په ما ودانه دنیا ورانه د مینا سترګې دې نه دي که نه دي او نه دي میزایل دي په ټول وجود کې پې په زړه ولګېدما ویلي ویلي شوما ویلي ویلي شوما په خماري سترګو جانان ویشتلی یما ویلي ویلي شوما ویلي ویلي شوما ویلي ویلي شوما په خماري سترګو جانان ویشتلی یما په خماري سترګو جانان ویشتلی یما اخیری مصر باو کم د بختور سړي باو غټه خزوینا دا یو دی بلا او بلا او بلا ور پسې وي اخیری مشهد ځوانانو مې پلونا د پروګرام په دې برخه کې د لر او بر افغان وطن یو داسې نوموړی فنکاره چې د چا په فن د چا په هنر موږ ټول پښتانه ویاړ کوو که د هغې خپل ژوند د هر څومره بلا ډېره طرفو نه ډک دی خو په خپل حواس کې په خپل هنر کې په خپل فن کې د پښتنو لپاره بلا ډېر خوابې لرلې دي وږمه بیبي موږ سره ناسته ده هغې ته به خواست کوو چې موږ په خپلو سندرو باندې ونازوي زه ورته د رحمت شاه سایل صاحب د یو څو شعرونه زمزمه کوم چې ستا سپورې زلفې زما وچې شونډې ستا سپورې زلفې زما وچې شونډې د دې وطن د غریبۍ نښې دي او چې ستا کیسه یې سرندیزه نه کړه چې ستا کیسه یې سرندیزه نه کړه دا د ساحل د بې وسۍ نښې دي وږمه
چا چا کرکوم خیالي ممن دایما تا چې په حسن د خندا د اور لمبې بلې کړې تا چې په حسن د خندا د اور لمبې بلې کړې زما په مړ زړه کې دې بېرته مړې هیرې بلې کړې او په تسنو وسنو سپورو زلفو کې د سره ګلونه په تسنو وسنو سپورو زلفو کې د سره ګلونه د چا مزار ته دې د زلفو شپه ډېوې بلې کړې او اوس مې شو ذهن د وهمونو د تیارو نه آزاد اوس مې شو ذهن د وهمونو د تیارو نه آزاد
ما ته مې نن جانان د سترګو شمې خیبه نکړي. موږ سره ډېر پښتانه ناست دي. زه غواړم چې د هغوی د اختر په حواله پیغامونه تاسو ته درکړي. موږ سره زموږ یو ورور ناست دی، خپل نوم به ووایي او خپل پیغام د اختر. زما نوم دی احمد د خوست ولایت. د خوست ولایت. د اختر په دې مبارکه موقع د لر او بر پښتنو ته څه ویل غواړئ؟ د اول په اول کې زه د اماراتو مقاماتو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. د اماراتو حکامو ته په اول کې شیخ خلیفه بن زاید رئیس دولت الامارات العربیه المتحده د کوچنی اختر مبارکي ورکو اول په اول. بیا به لاړ شو افغانستان ته، کرزی صاحب ته د کوچنی اختر مبارکي وایو. او بیا به لاړ شو شمشاد تلویزیون ته، رئیس صاحب فضل کریم ته کوچنی اختر مبارکي وایو. او شمشاد تلویزیون ډېر په مخ روان دی او توفیق ورته غواړو. تاسو همکاري، مرسته او ملګرتیا کې راسره ډېر مننه. ستړي مه شئ. خیر اوسه. د اختر په دې مبارکه موقع څه ویل غواړئ؟ د اختر په دې مبارکه موقع د موجوده ټولو پښتنو ته او د شمشاد ټلویزیون ټولې عملې ته او د نړۍ په ټول ټول کې ټولو پښتنو ته د وړوکي اختر ډېره ډېره مبارکي. کور مو ودان یو نړۍ مننه. که خپل څه خبره کول غواړئ؟ یو ټاپه ورته ډالۍ کوم. لومبی خبر خو دا ده چې پښتانه مینهناک خلک دی. پښتانه په هر حال کې مینه کوي. پښتانه روژې هم په مینه باندې نمانځي، اخترونه هم په مینه باندې نمانځي او شوکدرونه هم په مینه باندې نمانځي. د پښمني اورونه بل شو، د پښمني اورونه بل شو، جنۍ په سرو منګلو یار راویښوینه. دا د پښتنو د مینې سره او په اختر کې وایي چې ته د اختر په سحر راشه، زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه او میاشت زه به دا ووایم د ټولو مسافرو د طرفه چې میاشت د اختر ښکلې ښکاره شوه. ربه اوس تږی د جانان د دیدن یمه. او په اختر کې چې پښتنه پیغله خپل ملګري له غاړه ورکوي، نو هم په دې حیات چې څنګه په ادای غاړه راکړله، څنګه په ادای غاړه راکړله، وګوره وی زه خو ستا نه دنګه یم. څنګه په ادای غاړه راکړله، وګوره وی زه خو ستا نه دنګه یم. یو نړۍ مننه. او یو بل چې پښتانه دلته په شرکتونو کې کارونه کوي، نو د چوټۍ ورته مسلې وي، نو که کلي ته خبر وکړي چې زه په پلاني تاریخ درځم یا کوچني اختر نه درځم او شرکت کې څه مسله راشي او چوټي میلاو نه شي، نو بیا وایي چې یاره زه به غټ اختر ته درځم. نو د هغه غاړې ورته یو ټپه کېږي چې ستا د راتلو لوز دې میرات شي، ستا د راتلو لوز دې میرات شي، زه دې د ګوتو په شمارلو ستړی کړم. څه ویل غواړئ د اختر په مبارکه موقع؟ بس د اختر بختور ورځ ده. بس ورته یو شعر وایم د خپل ورور. موسم سپرلی شو راغې وار د ګلو، کاږه ازغي شو څو کیدار د ګلو، ګل ورته خوله کې د زړه مز ورکوي، بلبل مېلمه شو په ګلزار د ګلو. ډېر ما ته یادونه د دلبر راکوي، زه چې کوم کله دیدار د ګلو. ډېر ښه. دا خو د مینې یو تحفه وګڼه، بخسید راوړی تعلقار د ګلو. ډېر ښه. نو وږمې بیبي ته بیا خواست کوو د سندرې لپاره، که د اختر شپې له رانلې، که د اختر شپې له رانلې، که ته ژوندی زه دې په مړو حسابوم. وږمه بیبي. غمجن مازیګر دې بېلتا الله خود ذرا ولا جانان नमी दिल बरी न दिलदारी
तैरा
څوک چې د مور په دوا رنګ وي څوک چې د مور په دوا رنګ وي یا غسړی بالان بدرنګه وینه وایي شمشاد ټلویزیون مینوالو دا وه زموږ د نننۍ ورځې د کوچني اختر خپرونه هیله مند یم چې تاسو به ترې ډېر خوند اخیستی ډېره مزه به مو ترې اخیستې وي په آخر کې یو وارې بیا زه د لر او بر افغان وطن ټولو پښتنو ته د زړه د کومې اختر مبارکي وایم دې سره د زه نزار یوسفزی سره د خپلو همکارانو اجازت غواړم په لوی او مهربانه خدای مو سپارم د الله په امان